یا الله د افغانستان استقلال دائم او قائم وساتي. استقلال 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 استقلال. افغانستان اوس یو ښه لور ته روان شوی دی. په ټول هېواد کې امن دی، جګړه پای ته رسېدلې، زورواکي او بلواکي ختمه شوې، تجارت او اقتصاد د غوړېدو په حال کې دی. د پخوا په پرتله د هېواد په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. کرنسي روپۍ د مشکلاتو باوجود په قوي حالت کې ده. له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې که وخت ناوخت مشکلات رامنځته کېږي، خو هلته یې هم دواړه لوري په جدي توګه متوجه وي او د حل کولو یې هڅې کوي. حکومتولي د مسلکیتوب چوکاټ ته لوېدلې. په حکومتي بدنه کې شاوخوا 8 لکه کارمندان کار کوي، چې په دې کې تنها د اداراتو د سر خلک او یا لاندې د څو زرو په تعداد کې کسان، ښایي نوي کسان ګمارل شوي، خو نور ټول د مخکني دور چې اکثره یې مسلکي وګړي دي په دې کار باندې بوخت دي. سیاسي روابط مو له ګاونډیو منطقې او نړۍ سره د پرمختګ په حال کې دي.